ای خانجي الله پر نامه خو یې لس سپۍ راکړه. ورکه عثمانه لس سپۍ ورکه. ملنګ بابا یو دعا خو راته وکړه چې زما په دعا کې اثر وای نو ما به فقر ټولولی. یاره پهلوانه کور ودان پر دسترخوان باندې هر نعمت پروت. ای عثمانه نعمت یو و کې وروره نور یې د اکا زامن و. عثمانه یاره په دې ملک انصاف نسته. و یاره پهلوانه بالکل نسته. دا ولې دا څنګه دغه ستا خو پهلوانه په یورپ کې چې د سړي سره ناجایزه وسي هغوی په عدالت کې به سره ګورو. زموږ په ملک چې ناجایزه ورسره وسي هغوی په آخرت کې به سره راته وکړه. ولې چې عثمان خان شکر الحمدلله شه عثمان یو سوچ وکوي یاره ما زما استاد انډیوالي 10 کاله وسول ډېر ښه وخت مې سره تېر کړی دی ډېر ښه ژوند مې سره وکړي شکر دی ستا زوی یم ځوان دی نو زما د تا سره دوستي زړه غواړي. اوس نو دته څه تر سر خلاص کړم زما زوی خپله کور ته در په در راته ناست دی هغه مې د غاړې دی اوس سبا واده ور وکړې خو دا پرېږدی ښځه به م د غاړې شي. رخانه ما ته ډېر ښه وخت سره تېر کړی دی یوه خبره به در نن درته وکړم و خود ولې زما زوی نو ښځی پروردګاره چیرې دې انډولا نه ښکاره کړي. یار عثمان ډېر بد مفلسه مې زر روپۍ خو پوه راکړه یار. رخانه زر خو ولاکه لرم 800 روپۍ لرم. پروا نه لري 800 روپۍ دا که 200 به زما در باندې شي. ډاکټر دی بیا دی ډاکټر څه وکړه؟ دا یو عملیات به راکړی ماښام پرېوتلی مغزی مې کټ شوی دی. کشنه علاج زه هم کوی سمه نشه مشخ به نه که بسم الله وکړه. ته مخ په خوا وګرځوه دا یې لاس پورته کړه دا بل لاس هم پورته کړه اوس مخ نه واړوه او اوس بېرته لاس په واغونده څومره شو مزغی دې سم شو راکړه 1000 روپۍ. السلام علیکم یاره څنګه یاست په خیر یاست خیرت یاره دا اوس کم ژوند د اختر په 2 ورځ یو چا غوښه راکړې اوس مې 15 منټه بعد وویني یاره چاق شوی اوس هغه څه چوپه وکړم په دې ځای باندې یاره دې په ولې پریشانه ولاړ یم. یاره عجب خانه 50 لک روپۍ په کار دي. دا دومره پیسې څه به کوې؟ نالیده هم نه دي میندلې. ځوانه ته وګوره دا زما د ناجوړۍ کسرې دي زما سر نه په خلاصې زما کمه ناجوړې ده. ور وایي د زړه ناجوړې خو مې نه وي ور معده خو مې نه ده ور کلمې خو مې نه ده پرې. یا ځوانه زما په خپله خط نه دی زده.